وی تاسو به ایشر ته رب العالمین سره به تعلق رانه شي چې تاسو کې یول صفاتونه د ماشومان پیدا شي. ماشوم کې یول څه صفاتونه دي صفاتونه له متوجي ماشوم کې څه صفاتونه مشته بدم شدا څه صفاتونه یول څه کې موجود دي دا چې کله به تاسو کې پیدا شول د الله بر سره مين راشي. کله موږ د الله تشبیه پلار سره نه ورکو ځکه رب العالمین تشبیه شخص سره باید مور نه کړی شي. فلا تضربوا لله الامثال وليس كمثله شيء. اولنې خو په دې ماشوم کې دار چې دار چا سره کینی او بغضونه نه ساتي او حسدونه مؤمن سره باید چا سره کینی او بغضونه ساتي. دویم کې څه صفت بری ماشوم کې دار چې دا په مور پلار باندې ډېر کلک اعتماد کوي چې ارڅو دله تکلیف ورکوي زما پلار له خبرو کوم مور له بدا وکما منګ هم په الله باندې کلک اعتماد او توکل کوي چې څوک مله سره راکینو موږ بل الله دا و چې الله دې شي سره ته پوښا انسان باید دې خبره پاتې شي. درې ماشوم کې دا عادت دار چې کله یو شی وګوري نو هغه باندې سخت الحاح او تاکید کوي چې هغه اصول کړي نه ژاړي فریاد کوي جامیش لې ها هو جوړ کړي منګم چې کله رب العالمین غوښتنه کو په کار دا چې په تاکید باندې وغواړو الله به دې باندې سخت خوشاليږي. څلورم صفات بری ماشوم کې دا سریع الرجوع الی الاب چې کله د مور سره ورانه وکي او هغه بار وتښتي دا مور ورته چې بیګاره خو راځي کنه په پلار بده وامه نو ایستغه ماشوم د مور خواله راشي. اگر کده ویم خو لیکن دغه په دماغ کې دا خبره پر تر چې د مور د غېګ نه مال بل زیاده امن نشته. من رب العالمین معاف کوي کوم نه معاف کوي لیکن د شاقیده به جوړو چې موږ د الله رب العزت نه بل شکر لرو نشي دغه خواله ورشو د قسم الله دی دغه خواله به موږ ورزو قسم نه ګناهونه کیږي او قسم نه جرمونه کیږي د الله خواله به برازو تسلیمي به ورکو به ورکو حتی تر دې پوری انسان چې کله دې شوی چې رب الله ما ګناه کړی دا جبريل چې تر څو پوری د بارے کې د ملګرو لوي چې دا ولي کوي او د ګناهونه ورته ختم کوي د الله په امر باندې وي الله رب العزت جبريل لوي چې یا جبريل ته زماره دې بنده आवाज خلک فريده شوی اورما دومره ورته رب العالمین خوشاليږي. پنځم صفات بری ماشوم کې دا چې څوک ور سره نعمت وکي هغه سره ډېر مینې الله رب العزت څومره نعمت موږ سره کړې دي قران را کړې دي سنت را کړې دي محمد رسول الله را کړې دي جنت برا کوي صحابه را کړې دي بدن را کړې دي اسلام را کړې دي. او شپږم صفات بری ماشوم کې دا رکستا چې دا صبر نه کوي د مور نه او د پلار نه کدا د سترو زرو په دې لوخي ورته ډوډۍ برابر کوي په دې قانونونو باندې کینې خو چې دا مور شته څنګه جدا شي ایسه دا په جړه باندې شروع کی کوم له څومره راحتونه په وجه کې حاصل شو خو چې الله نه موږ څنګه جدا شو په کار د دغه شند الله په سو جوړو اې دی وجنه سلف سره هم بچره د شپې ود کېدل نو هغه به جړل چا ورته ویل شي ولې جاړي و موږ رب العالمین نه وجود کېږي 15 غنټې ادري سلوره. وهم صفات بری ماشوم کې دا نشه صفات دي چې ماشوم د خپل کار لکار وای د خلکو د عیبونو نه دا به پروايي ستاسو نقصان به نه ګرځي د نقصان به نه ګرځي خپل کار سره کاری. ایوب شختیانی فرمایي انسان به هغه وخت کې کمال لور شيږي چې دا د خلکو په لاسونو کې کم شي دی هغه کې نظر بند نکي او د پردي عیبونو په شونه لګي خپل غم تکوا. رسول الله فرمایي چې کله یو سړی د پردي عیبونو په شونه لګيږي دغه عیبونو نشي راکاره کوي ودا به د کور په دې منځ کې نشي رب العالمین بدا و شرمي. اتم صفات بری ماشوم کې داري چې کم سړی د سره احسان وکړي نو دا سره ډېر مینه ساتي لکه په دې مجلس کې ماشوم چې د ارچه بچي ولې نه خو لیکن چې سړی ورته یو ماړه ورکړه تحفه ورکړه مال ورکړي بل بس د ماشوم مینه دغه سره ایسه دغه په غي کې دغه خاله مرجه وغیرہ غاړه ورکړي دغه سره ناس نو الله رب العزت موږ سره ډېر احسانونه کړی دي ډېر کیسه احسانونه چې دغه شمار نشته په کار دا چې رب العالمین سره موږ ډېر مینه زموږ دغه بالکل الله تعالی باندې ورزینا. او نه هم صفات بری ماشوم کې داري ودا چې د اهتمام د سبا او د بل سبا نه کې بلکې دا وشي کم شي تیار دي هم دغه خوراک غموړي دي اندغه جامع غموړي منګم به د خپل منځ شي منځ کو چې داس ما خره منځ پتن لګي چې بل به کیږي کنه کیږي. لسم صفات بری ماشوم کې دا زړه ډیر نرم دي اسی معمولی غنه دمکی ورکا ایسه سترګنه وکي روان شي په کار دا چې موږ د ماشومان غنه زونه ولرو چې څنګه معمولی غنه کار څنګه وشي ایسه د الله خو الله شو وشړ. او یو لسم صفات بری ماشوم کې دا چې دا مور پلان نه سخیریږي موږ چې کوم غلط حرکت وکړو په کار دا چې الله رب العزت نه سخويږي. و تاسو به ایشر ته رب العالمین سره په تعلق رانه شي چې تاسو کې یو لسی صفاتونه د ماشومان